د پښتنو سره یو بل ظلم د کوټي په ازرګنجي کې دوستانو دغه د ازرګنجي سبزی منډي د چې د سرکار خلک ورته راغلي وو دغه منډي ته سریعام ور رواچوي چې د ډیرو پښتنو غریبانو ډیر زیات تاوان په دې کې وسو. دغه ویډیو در پاره سره وګورئ چې زموږ د پښتنو سره همیشه په هر ځای کې ظلمونه کیږي، که هغه په کوټه کې، که په کراچي کې، که په وزیرستان کې، که پېښور کې، که د چمن لویه لاره چې کومه د 9 میاشتو څخه بنده ده، که کوم اوس د اپریشن خبرې پر پښتنو باندې روانې دي. دلته په دې ملک کې ټولې ادارې دلته پښتانه ته خپل حقوق په رضا او د خپل حقوق د غوښتنو حق لا نه ورکوي چې پښتانه دلته خپل حقوق په سمه طریقه وغواړي یا د یو چا څخه پوښتنه وکړي. که کوم پښتون ورور خپل حقوق دلته په دغه وطن کې وغواړي، هغه به یا غدار وي، هغه به یا دهشتګرد ورته وایي، یا به هغه په جیلو چښول کېږي. راځئ په دغه ویډیو کې وګورئ چې نن سریعام د کوټ په ازرګنجي کې د پښتنو ورونو و پټاټو پیازو یعنې د سبزي چې کوم د دې شیانو د دې چې کوم د روزانه پر بنیاد باندې کومه د ورځې چې کومه د دې ګزاره پکې ده او هغه ته عام خاص ور واچوئ. ټوله ویډیو در پاره سره وګورئ. په ویډیو کې به ګرد حقیقت تاسو ته معلوم شي او د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز هم درسره فالو کړئ. السلام علیکم، څنګه یې شاکر خانه؟ په خیر یې جوړې طبیعت سم دی. شاکر خانه دغه د کوټې ازرګنجي د سبزي مارکیټ دی. دغه جګې اوس په ځلې حکومت رالی په زور ور واچوئ. سبزي موزي و دا ګډ کې وصل سولې خلکو ته ډېر غټ تاوانونه پېښ سو. دا د پښتنو جګې حکومت رالی په زور ور واچوئ. دا یو ورته وګوره شی لا ولا که پرېږدي د جګې اوس په ځلې سبزي پکښې وي شی لا ولا که اوس پاتې سوی. دا ورته وګوره په زور رالو دا دغه وکې دا زیاتوب ځله مې وکې ولاړ. دا د پښتنو سره دا رقم دغه شروع دی وروره چې پښتانه یو ځای ولا پر قراره پرېږدي، یو ځای ولا خپل کار ته پرېږدي. پښتانه کار ځای دا رقم بې زیری دی ډېر ظالمان. دغه سبزي دغه کوم اوس په ځل شاکر خان